السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره د جمعرات د ورځې یا د جمعې د شپې یا د جمعې د ورځې په دغه درو وختو کې یې کولی شئ د سورة الکوثر وظیفه در سره شریکه کوم. نهایت مجربه وظیفه ده، طاقتوره پاورفل وظیفه ده او ازمویل سوی وظیفه ده چې انسان یې د هر حاجت لپاره ووایي، الله تعالی جل جلاله یا حاجت پوره کوي او الله تعالی جل جلاله یا په خپل مقصد کې کامیاب کوي او الله تعالی یا خپل منزل ته هغه انسان رسوي چې دی له ډېره وخته په دې کوشش کې ده چې دی خپل منزل ته ځان ورسوي، غواړي د کامیابی غونډۍ ته وخیزیږي او خپل ځان کامیابه کې، خو بار بار ناکامه سوی ده. د دغه صورت مبارک په برکت سره، د دغه وظیفې مبارکې په برکت سره به الله تعالی انشاءالله په خپل منزل ته ورسوي او په خپل مقصد کې به کامیاب شي. او که یو انسان غواړي چې الله تعالی مال فقر څخه خلاص کړي او الله تعالی مال محتاجی څخه خلاص کی، یو د سکون زندگی الله تعالی را نصیب کی، یو د آرام زندگی الله تعالی را نصیب کی. په خپل ژوند کې می الله پاک جل جلاله اچا ته نه کې محتاج، الله تعالی دومره مال او دولت را کی چې زما را روان نسل یې هم نه کې ختم. نو ان شاء الله ز تاسو ته دا په ګارنټي په اطمینان سره وایم چې دغه یو صورت مبارک د دې ورد وکړئ او هغه وظیفه چې زه تاسو ته کوم دا وظیفه وکړئ. الله پاک جل جلاله به دومره مال او دولت درکړي چې ستا نسل به هم نه کې ختم. د دنیا ټول نعمتونه به الله پاک جل جلاله هغه قسم قسم نعمتونه درته نصیب کړي چې تا به په خوب هم نه وي لیدلی. د دنیا سکون به الله تعالی درکړي، د زړه خوشحالي به الله تعالی درکړي، یو ښه د آرام زندگی، د خوشحالي زندگی په ژوند کې به چاته محتاج نسې، له فقر سره به نسې مخ، له مسکنت سره به نسې مخ، چاته به محتاج نسې چې د قرضداري لپاره د پیسو لپاره هغه ته احتیاج کوي. الله پاک جل جلاله داسې مهربان ذات چې کله پر خپل بنده باندې رحم وکړي، کله پر خپل بنده باندې مهربان شي، نو له هغه طرفه یې ورکوي چې هغه طرف ته به د سوچ او فکر نه وي. پر داسې اندازه به الله تعالی د مال او دولت ورکوي چې د ده به نه لاس تړی، نه پښه ستړی، نه خوله ستړی، نه سترګې ستړی، هېڅ به یې نه وي، قرار به پر کور ناست، خو د الله تعالی مهرباني به ورباندې سوي وي. داسې زندګي د باچا زندګي به تېروي، چاته به محتاج نه وي، چاته به هیڅ کله لاس نه کې پورته سوال به نه وکړي. محترمینو، دا د سورة الکوثر وظیفه ده. دا ډیر مبارک سورت ده. په ټول قرآن کریم کې کوچنی سورت هم دغه ده. دغه سورت کې ډیر فضائل شته. د دې سورت په برکت سره به د الله تعالی مالدار هم کړي. د دې سورت په برکت سره به د الله پاک جل جلاله هر د زړه جائز حاجت، جائز مراد، جائز ارمان پوره کی او په هر جائز مقصد کې به د الله تعالی کامیاب کی او خپل منزل ته به هم ورسیږي. محترمینو، دغه صورت د دې وظیفه وکړئ، ان شاء الله دعاګانې به راته وکړئ. په زندگی به بیا ان شاء الله محتاج نسی، په زندگی به بیا ان شاء الله له فقر له محتاجی سره نسی مخ. د دې صورت په برکت سره به الله تعالی هر هغه څه درکړي، هر هغه نعمتونه د دنیا قسم قسم نعمتونه به الله تعالی در نصیب کړي. د دنیا هغه ښه موټران به الله تعالی درکړي، د دنیا کې بنګلې ښه ځایونه به الله پاک جل جلاله درته درکړي. الله تعالی پر هر څه باندې قادر ده، الله تعالی مهربان ذات ده. محترمینو، دغه صورت چې ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ډیر کوچنی صورت ده. د هر کس یاد ده، کې نیوی یاد باید یادی کی. دا 3 آیاته صورت ده. په ټول قرآن کریم کې کوچنی صورت هم دغه ده. دغه صورت کله چې کفارو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل العیاذ بالله، موږ له دې خبرې فنا غواړو
دی به ورته ویل چې ته شاعر یې دا قرآن کریم دا تا له ځانه جوړ کړی دا شعرونه دي نو الله تعالی جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه چې ته د انا اعطیناک الکوثر دغه اولین آیات دغه د کعبې پر دروازه وځړوه او دوی ته ووایه که چیرې رښتیا ستاسو خبره تاسو په خپله خبره کې صادقان یاست په دې پسې نور را روان جوړ کړي مثلا چې تاسو وایي شعر ده نو دغه اولین ورته وځړوه او په دې سره روان بیت تاسو جوړ کړي ستاسو پر زبان باندې چې تاسو یې شعرونه بولي خو کله چې هم نبی علیه صلات وسلام هغه وکړو ورته ویې ځړول د دوی هغه غټ غټ شاعران دي هغه د مکې د مشرکینو دا ټول ورته عاجز سولو هېڅ یې نسوی کولی نه جوړولی سوی بیا هم پر هغه سربیره خو نبی علیه صلات وسلام سره ضد و د نبی علیه صلات وسلام سره د دوی دښمني و بیا هم ایمان نه راوړی اصل کې الله پاک جل جلاله په تقدیر کې د دوی د ایمان راوړلو فیصله نه ولیکلې نو ځکه چې هغه داسې بې ایمانه هم تر دنیا تیر سو په هغو کې بعضو ایسو ایمانونه راوړل نو محترمینو دغه کوچنی صورت ده د جمعرات په ورځ یې هم کولی سي د جمعې په ماخستن بس یې وکړي خو بیخي ښه ده ځکه چې د جمعې په شپه باندې ډېر ثواب هم لري او درود شریف چې بیا ورسره بیا دعا ډېره زر قبلیږي او د جمعې په ورځ باندې یې هم کولی سي نو زه محترمینو د وظیفې پر طرف باندې دوستانو د جمعرات په ورځ باندې له هر لمانځه نه وروسته یا کوشش وکړئ د مازدیګر له لمانځه نه وروسته یا د ماخستن له لمانځه اول خو د هر له لمانځه وروسته که هر لمانځه وروسته فارغه نه یاست وخت نه لرئ بیا د مازدیګر لمانځه که مازدیګر نه لرئ د ماخستن له لمانځه د جمعرات په ورځ هم د جمعې په ورځ هم کله چې له لمانځه فارغه سواست دا د لمانځه وظیفې په دا وجه زه تاسو ته فاره وظیفه کې وایم چې له لمانځه نه بعد ځکه چې وجه دا ده چې سړی لمونځ وکړي له هغه نه بعد چې بیا وظیفه وکړي بیا دعا په دې دوران کې الله پاک جل جلاله ډیره زر قبلوي نو بیا چې دی په خپله دعا کې څه غواړي الله تعالی یې ورکوي نو ځکه دا وجه نو زه د لمانځه وخت درته بیانوم چې له لمانځه بعد نه دغه وظیفه کوئ نو کله چې د وظیفې وخت راغاست تر دې مخکې به 3 واره درود شریف ضرور وایاست په پای کې هم 3 واره درود شریف ځکه چې پر 1 وار درود شریف ویلو الله تعالی پر انسان باندې 10 واره رحمت کوي نو پر 4 واره چې 3 مخته 3 شاته نو به 8 واره الله تعالی رحمت در باندې وکړي له رحمت څخه دا معنا چې مغفرت به د ګناهو درته وکړي در باندې مهربانه به سي الله تعالی به د له ټولو ګناهو عفو درته وکړي او الله تعالی به د زندگی خوشحاله کی د سکون زندگی به در نصیب کی او بارانونه به وروي او کال الله تعالی او بعد کی رحمت څخه دا ټول معناوي مراد دي نو محترمینو کله چې مخکې 3 واره درود شریف وایاست لغنه بعد با 15 واره دغه سورت وایاست ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 15 واره سیموي په سر کې ګوري 3 واره درود شریف په پای کې 3 واره په مابینځ کې 15 واره دا 15 واره دغه سورت مبارک لغنه بعد ګوري یاد ساتي لاس په پورته کوي په ډېر عاجزي سره به دعا وکړي کم حاجت می وي یا د فقر لپاره یا د مسکنت لپاره په غبا باندې الله تعالی سپورته کوي الله پاک جل جلاله مهربانه د تاسو مشکل به حل کړي تاسو حاجت په پوره کړي او تاسو فریاد به واوري محترمین خدای دې وکړي دا وظیفه مخه کسوي وي تر نور ملګرو یو هم ورسوي پر الله تعالی مسپارم دعاګان راته کوي موږ به تاسو ته دعا وکړو دی یو بل ته دعا کول دی بل په حق کې دی انسان دعا ډیره زر قبليږي نو کوشش کوي چې پر خلو باندې څه درتلو هر مسلمان ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعاګانې کوي په دې سره تاسو هیڅ نه کمیږي او دا یاد ساتي کله چې ته بل مسلمان ته دعا کوي چې الله پلانکې کامیاب کړي الله تعالی جل جلاله ملائکه هغه ملائکه چې ته دعا کوي چې الله پلانکې ته کامیابی ور نصیب کړي نو ملائکه وايي خدای پاک ته کامیابی در نصیب کړي ګور ستاسو دعا د ملائکه دعا ډیره تاثیر لري ډیره زر قبليږي نو کوشش کوي نور مسلمانانو ته دعاګانې کوي خپل په دې دعا کې کامیابی ستاسو ځکه ستاسو بیا ملائکه دعاوي کوي چې بل مسلمان ته دعاوي کوي پر الله تعالی سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته